د لوی رب په نامه سلامونه او هرکلی. د وزیرستان په تاریخ کې به کومه جنازه کې چا دومره ګډون نه کړی لکه څومره چې د عارف شهید وزیر په جنازه کې د کرونا وبا له خطر باوجود دومره پښتنو ګډون وکړو. پنجابي آرمي ته به جوته شوي وي چې پښتانه لکه د پخوا غلي نه پاتې کیږي او خپل دښمن پیژني. پنجابي آرمي له عارف وزیر د شهادت د مخه هم د دوی د کورنۍ 19 غړي شهیدان کړي ول، نو غم یې یوازې چمګاون پورې محدود و، مګر د عارف د شهادت په غم کې د دنیا یا نړۍ ټول پښتانه ځانونه شریک ګڼي. اوس پښتانه په دې هم پوهیږي چې د پښتون وژنې یا ټارګټ کیلینګ شاته زموږ دښمنه پنجابي آرمي ده. اوس پنجابي آرمي او پنجابي میډیا پښتانه په دې نشي دوکه کولی چې د پنجابي آرمي د پښتنو ټارګټ کیلینګز یا هدف وژنې وروسته تورونه په افغانستان ولګوي، لکه چې دا ځل د پنجابي گورنر محمد سرور هم لګولي وو، خو د پښتنو د نیوکو او اعتراضونو وروسته یې خپل ټویټ یا ډیلیټ یا لرې کړو. اوس د سوشل میډیا د لارې پښتانه پوه شوي دي چې د پښتنو د نسل وژنې شاته پنجابي آرمي و او ده. پنجابي آرمي اوس د کرونا وبا څخه هم ګټه پورته کوي. پنجابي آرمي پښتانه د دې خاورې اتباع یا باشنده نه بلکې غلامان ګڼي. دا چې د کرونا مرض یا وبا ټوله دنیا یا نړۍ په ستونزو اخته کړې ده او هر ملک یا هیواد غواړي چې خپل ولس له دې وبا څخه وژغوري، مګر د پنجابي آرمي یوه داسې ستراتیژي تګلاره یا منصوبه جوړه کړې ده چې ډېر پښتانه په دې وبا مرض اخته کړي. هم په دې غرض یې عارف وزیر شهید کړو. پنجابي آرمي په دې پوهېدله چې ډېر پښتانه به د عارف وزیر په جنازه کې ګډون کوي. هغه هم به د عارف وزیر چې له پنجابي آرمي لخوا په شهادت رسېدلی دی په پښتنو سیمو کې د پنجابي آرمي ضد احتجاجونه کیږي، هم به افغانستان کې غیبي جنازې او احتجاجونه اعلانونه کیږي. نو الله جل جلاله مکړه که چیرې په یو نفر کې هم کرونا وي نو دا وبا به ډېرو پښتنو کې خوره شي، او که چیرې احتجاجونه او لاریونونه نه کیږي او پښتانه چپ پاتې شي نو پنجابي آرمي نور پښتانه هم په ټارګټ کیلینګز یا هدفي وژنو کې په نښه کوي. نو اوس د پی ټی ایم مشرانو او پښتنو ته پکار دي چې خپل احتجاجونه او لاریونونه په داسې انداز کې وکړي چې وبا له خطر څخه هم په امن وي او پنجابي آرمي ته د پښتنو طاقت او یووالی هم څرګند کړي. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. خوشحاله، آرام او سوکاله ژوند ولرئ.